دتیره تر څو پورې پولیټیکل پارټیز راوتی نه هغه جنون انټرنل ډیموکراسي طرف ته نه کوي نو یو جنون لیډرشپ پاکستان کې نشي راځي د خراب نظام د غلط نظام د وجنا دلتار واخه یو بیچینی او پاکستان د مسائلستان یو منظر پیش کړي پدې دور کې زموږ پرایویټ سیکټر چې دی چې د حکومت نه د گورنمنت نه نیم بوج دا کوسکړې دي کم کړې دي دا مسائل لکه زمونږ کردار سره د پرایویټ سیکټر او بیا مونږ ته مشکلات سدي چې هغه ډسکشن وشي او بیا زمونږ مشر چې دی سینیټر صاحب مشتاق صاحب دا صرف یو سینیټر نه دی بلکې دا د سینیټ اف پاکستان موسٹ پاورفل او سټرونګ او لاؤډ یو आवाज دی جاندار او دا بیا یو عام لیډر نه دی دا د اسلامي تحریک لیډر دی او دا جنون لیډر دی د خپل صلاحیت او صالحیت په بنیاد د صوبې امیر دی او ان شاء الله دا زموږ د قوم یو غټه اساسه او سرمایه ده چا چې دی پیژندلې دي چا سره چې د دې واسطه راغلي ده څوک د دې نه خبر دي نو هغه د دې معترف دي جنون لیډرشپ committed leadership dedicated leadership visionary leadership honest leadership loyal leadership دا اصل ایشو دا after second world war چې مسلم کنټریز ته ازادي ملاو کړه دا غینه پس تر اوسه پورې second world war نه پس 1945 کې ختم شو دا غینه پس almost چې کوم مسلم ورلد د آزاد شوی دا هغه وخت نه والی تر اوسه پورې بنیادی ایشو دی یو honest دی یو visionary دی یو committed دی یو dedicated دی یو loyal leadership دا نشته پاکستان باندې د وخت 51,000 ارب روپے قرضه ده 51,000 ارب روپے हर पाकिस्तानी 2 लाख रुपए कर्जदार है हर पाकिस्तानी 2 लाख रुपए कर्जदार है जमूंगा 127 स्टेट ओन एंटरप्राइजेस थी 127 सरकारी इदारी दी लका PIA स्टील मिल वाबडा PTCL ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान रेलवे دا 127 دا خساره کی دی دا خساره کی دی اور صرف دوابی خساره 2,500 ارب روپے دا صرف دسوی گیس خساره 1,000 ارب روپے دا مخلف ہوئی پدے بانی یعنی دا پاور سیکٹر چکم سرکولر ڈیٹ تے گردشی کرزه دا اگه تقریبا unpayable limit ترسی دلے دا ازادی با من د دې لومبه سټپ تار چې موږ ایجوکیشن او اویرنس او آگاهی او تعلیم او پویا او فهم د معاشره کې عام د بنیاد دی نو ایجوکیشن بنیاد سیز دی نن 60% ستا لټرسي ریټ دی او دا لټرسي چې کوم سټانډرډ دی هغه ډېر زیات کمزور دی 60% لټرسي څه شی دی دا د حکومت OIC خبره ما تاسو ته وکړه 170 करोड़ आबादी वाला OIC की 73 करोड़ मुसलमान अनपढ़ भी द OIC हेडक्वार्टर जद्दा द स्टेटमेंट मुताबिक 170 करोड़ मुसलमानों के द OIC हेडक्वार्टर जद्दा हुई 73 करोड़ अनपढ़ नो एजुकेशन मुकम्मल तौर बांधे नजरअंदाज है पदी के लिए लोए कंट्रीब्यूशन द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस द अवसर चाहिए हुई तकरीबन 50% دا بوج هغه چت کړل او بالکل دم درست خبره ده چې په ځای دې چې هغه پرایویټ ایجوکیشن انسټیټیوشن خپل فیسیلیټیټر وګړي خپل سپورټر وګړي خپل سہولتکار او معاونین وګړي هغه ورته د یو دشمن په نظر او د یو رایول په تور باندې یو حریف په تور باندې ورته وي او کنټین کوي محدود کوي دا ظلم دی چې تاسو یو نوی نسل تیار کړئ یو داسې نسل تیار کړئ چې هغه سره په خپل علم کې د ایکسلنس په مقام باندې یو داسې نسل تیار کړي چې هغه د ژوند یو اعلی مقصد لري
یو داسې نسل تیار کړي چې هغه بهترین او کرزمټک او مقناطیسي کشش والا شخصیت لري او داسې یو نسل بیا زموږ دا وطن دا د موجوده د تیارو نه د دې ګرانۍ نه د دې قرضو نه د دې غلامۍ نه د دې نه راوباسي د دې پسماندګۍ او د دې غربت نه راوباسي او دا وطن په حقیقي معنو کې چې کوم خوب اقبال لیدلی هغه پاکستان ته موږ جوړ کړو او چې کوم وعده قائد کړې وه او شهدای پاکستان د کوم دپاره قرباني ورکړې وه هغه پاکستان ته موږ جوړ کړو ورونو زه 4 کال چې د پارلیمنټ کې 3 مارچ 2022 باندې زما 4 کال پوره شو او 3 مارچ 2024 پورې به زه پارلیمنټ کې 2 کال پاتې په دې 4 کالو کې ما چې کوم ځان ته پرایورټي لیست جوړ کړی دی هغه پرایورټي لیست کې یو اهمه نقطه تعلیم د پاکستان تعلیمي نظام باندې خبره کول په دې باندې کوېسچن ریز کول په دې باندې موشن هغه ټیبل کول په دې باندې ډیبیټ هغه ټریګر کول په پارلیمنت په فلور باندې او د دې حوالې سره مختلف پارلیماني ټولز استعمالول دا مسلسل زما په پرایورټیز کې دا یو پرایورټي ده د دې نه تر څو پورې پولیټیکل پارټیز راوتي نه او هغې جنون انټرنل ډیموکراسي طرف ته نه کوي نو یو جنون لیډرشپ پاکستان کې نشي راتلی دغسې میریټوکراسي ده چې میرټ په بنیاد باندې عہدې تقسیمیږي د هغې په نتیجه کې به په سیاست باندې په پولیټیکل پارټیز باندې د خلکو ټرست سیوا کوي زما تاسو دا درخواست دی چې تاسو ځوانان یې او یو کال نیم پس په تاسو کې ډېر خلک په داسې چې اوس هم ووټه چوري ډېر به داسې چې هغه کال نیم پس ووټه چي او یو څو کاله پس په تاسو د ملک واکداران یې د دې ملک اختیار به ستاسو په لاس کې د ملک اتھارټي به ستاسو په لاس کې نو د اوس ته چې تاسو یو سوچ یو ذهن خپل واضحه کړئ چې موږ به د وطن خدمت کوو موږ به آنست پاتې کېږو موږ به د وطن عقیدې سره خاورې سره کومیټډ پاتې کېږو او موږ به د وطن کې د ترقۍ دپاره د تعلیم دپاره کنټریبیوټ کوو حصه به په دې کې اچو زما یقین دا دی چې د شعور سره او د پوهې سره او د فهم سره به دا وطن بیا په مخکې باندې ځي غزالی इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल फैकल्टी, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड इदारा दाखिले जारी हैं। फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, फार्मेसी, कार्डियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जिकल, डायलिसिस, डेंटल और हेल्थ में मेडिकल डिप्लोमा। पाँच साल डॉक्टर फिजिकल थेरेपी, BS इंस्टीट्यूट एंड एमरजेंसी केयर, BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BS एनेस्थीसिया, BS कार्डियोलॉजी, BS रेडियोलॉजी। BS सर्जिकल, BS डायलिसिस, BS डेंटल। 2 साला LHV कोर्स। कैटेगरी बी मेडिकल स्टोर लाइसेंस पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से मंजूर शुदा। गजाली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल फैकल्टी, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड इदारा दाखिले जारी हैं। मज़ीद मालूमात के लिए न्यू अरबाब कॉलोनी, आबदरा चौक, यूनिवर्सिटी रोड, पेशावर। राब्ता नंबर 0915851972, 034399046447।